د مچلغو بند دا بند چې د اماني دور له ماستر پلان څخه دی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په 25 کیلومترۍ کې پرتې ولسوالۍ احمد آباد کې موقعیت لري. د دې بند د جوړولو چارې له 2008 کال راهیسې څو ځلې وځنډېدې او اوس مهال بیخي په ټپه ولاړې دي. دا بند چې له تیږو به جوړیږي د 210 مترو اوږدوالي، 280 متره سور او 40 متر لوړوالي سره د اوبو لګونې لپاره ډیزاین شوی دی چې د 15.3 میلیون متر مکعب اوبو زیرمې وړتیا لري. له بند څخه 2 کانالونه چې یو یخي او بل یې کیڼ اړخ ته په نظر کې نیول شوی دی چې په مرسته به یې 2300 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د دې ترڅنګ د اوبو لګونې کانال څخه یو برېښنا کوټ هم په پلان کې نیول شوی دی چې د 400 کیلو واټه برېښنا وړتیا به ولري. پاتې دې نه وي چې دا بند به د ځمکو خړوبولو او برېښنا ورکولو ترڅنګ د سیمې ګڼ شمېر کورونو ته د څښاک اوبه هم برابرې کړي. پکتیا د هغو ولایتونو له جملې څخه یو ولایت دی چې د پرمختګ لپاره یې کوم ګامونه نه دي اخیستل شوي. حال دا چې پکتیا د زون مرکز هم دی. د پکتیا اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه لري چې د مچلغو بند پاتې کارونه دې هر څه ژر بشپړ کړي. موږ غوښتنه کوو د حکومت نه چې موږ ته د بند کار شروع کړي. پوه شوې ډېره اړه کې لرو، نه اوبه شته، پټیم ټول شان دی او نه برق شته، نه غرو کې لرګی شته. پوه شولې باید دا موږ ته جوړ شي، دا ولې نه جوړېږي؟ پوه شولې دا هیله کوو حکومت نه چې دا موږ ته جوړ شي. موږ اسلامي امارات ته اوس خو موږ هیله تر کوو چې بس دا بند جوړ شي، باید کار په وشي. بس نو د 10 کاله کېږي انجینران بس راشي، بس کار په ونه شي. بس بند اوسه پورې داسې مهال پاتې ده، کار لا نه ده شروع شوی. او د نورو ولایتو پرتله پکتیا ولایت ولسونو، پکتیا مجاهدینو، د پکتیا عموما خلکو ډېره قرباني ورکړې ده، ډېر خدمت یې کړی ده. اسلامي امارت ته ډېر خدمت کړی، افغانستان ته ډېر خدمت کړی ده، ډېر نفوس لري او خلک ډېر ناچاره دي، ډېر مظلوم ملت د پکتیا. نو هیله مو دا ده چې پکتیا ته کار وشي او خصوصا مچلغو بند ته کار وشي، مچلغو بند جوړ شي. د مچلغو دغه بند د پکتیا ولایت ګردیز ښار څخه 25 کیلومتره لرې په احمد آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري. له 2008 کال راهیسې د جوړېدو چارې څو ځله وځنډېدې چې اوس مهال په ټپو درېدلې دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه لري چې تر څو د دغه بند په جوړېدو کې ګړندي ګامونه پورته کړي.